بیا ګلحان په افغانستان باندې دوه میزایلې پرېږدي. کله چې سلطان دا ویني نو سلطان وایي اړې ګلحانه اوس خو تا د پیریانو کور ته کاڼې ویشتې دی، والله که دې پرېږدم په داسې طریقه به درنه بدلا اخلم چې ستا په سوچ کې به هم نه وي. ارې جنرال موبینه ورپرېږده بس یو دوه خرې. بیا سلطان د هغه بارډر ته یو دوه خرې ورپرېږدي چې د هغې خرو پورې بمان تړل شوي وي. کله چې سلطان وګوري چې خرې زموږ سیټ ته روانې دي نو هغه په خندا شي. ما ته پته وه چې دې څه کوي نشي، دې سره میزایل هسې نشته دی، خو دا دوی خرې راپسې راوشړلې، پرېږدې چې راشي مړه. نو دې څه پروا ونه کړي او دغه خرې بیا د پاکستان بارډر ته رادننه شي. نو ګلحان په خپله باندې څه ویني چې د هغې خرو پورې بمان تړل شوي وي. بیا هغه اوازونه کوي او وایي چې ارې را تخته دې خو موږ پسې لا بل شانتې میزایلې راڅنډ کړي دي، تخته د دې ځای نه کینې خیر هم نشته دی. کپتانه که موږ د دې ځای نه وتښتې نو دا افغانستان خو به زموږ دا ځای قبضه کړي. ودرېږه چې د لرې نه یې وولم چې دغلته به یې مړې کړمه. ها ما هم دغه شانتې وي، ما د تښتېدو خو څه نه دي ویلي، وایي ولې د لرې نه زما خو مزغو کار پرېښېدو، خو زه اوس یې ووله. نو بیا د ګلحان سپایي هغه دواړه خرې وولي. خو سلطان ته د مخکې نه پته وه چې دوی به دغه شانتي چل کوي. نو افغانستان والا دوه میزایلې په پاکستان باندې د پاسه راپرېښې وي چې هغه میزایلې په پاکستان کې وډزېږي. ګلحان ته چې کله پته ولګي نو هغه وایي سلطانه پرېښېدل خو د دې سپاله اسانه نشته دی، د دې بدل به درنه اخلمه. ودرېږه زه تا سره هغه چل کوم چې چا به درسره کړي نه وي. هلکانو دا دواړه جهازونه پاسوئ او به د افغانستان باندې ورشئ. بیا د پاکستان نه هلیکاپټر والوزي د افغانستان بارډر سیټ ته روان شي. کله چې سلطان هلیکاپټر ویني نو هغه وایي ارې جنرال موبینه اوس په وله دا چورلکه ولو، دا چورلکه دی صرف زموږ افغانستان ته رادننه شي چې پته ورته وښیو. لانچر یې رډې کا په لانچرو به یې ولو. نو بیا هغه د پاکستان هلیکاپټر افغانستان ته څنګه دننه شي او هغه بمباري شروع کوي چې افغانستان والا هغه د پاکستان هلیکاپټر په لانچرو باندې وولي او هغه هلیکاپټر کریش کی او کتا راتاو شي. کله چې ګلحان ته پته ولګي نو هغه وایي ارې دې خو زموږ هلیکاپټر هم تباه کړو، ودرېږه د بلې علاقې نه پسې اوس خپل جهازونه راپاسومه. نو بیا ګلحان خپل پوچ ته کال ولګوي. هلو کمانډو، افغانستان والے زموږ هلیکاپټر تباه او برباد کړلو، اوس زموږ او د افغانستان جنگ بالکل پوخ دی، ته بس آرمي راولېږه او د هغې نه مخکې یو دوه جهازونه هوایي راوله چې موږ چې خپله بدله پې واخلو. نو بس دې خپل کمانډو سره خبرې وکړي. نو داسې بل سیټ ته د افغانستان مشر سلطان وایي چې اوس خو به دې داسې بېغمه نه کیني، ما ته پته ده خامخا به چل کوي، خو ما ته مخکې نه ځان تیارول پکار دي. ارې جنرال موبینه ته لاړ شه او ځان سره یو څو طالبان نور دلته راوله چې دا ځای لږ پوخ کو. نو داسې بل سیټ ته د پاکستان دوه جنگي جهازونه راشي او هغه په پاکستان کې کینوي. او داسې بل سیټ ته افغانستان والا هم په بارډر باندې طالبان ډیر زیات کړي. نو داسې بل سیټ ته ګلحان وایي چې ارې اوس پاسوئ دا جهازونه او به د افغانستان باندې ورشئ او چې څومره تباهیانې دنده کېږي نو وکئ، ځکه چې دوی زموږ غټ هلیکاپټر تباه کړو. نو د دې نه بعد بیا د پاکستان جنگي جهازونه پاسوي او د افغانستان بارډر ته یې روان کړي. پس اخر هغه جهازونه افغانستان ته دننه شي او هلته تباهیانې شروع کړي. د پاکستان جهازونه د افغانستان کې ډیره بمباري وکړي او افغانستان په هم ډزې وکړي او جهازونه بچي او هغه پاکستان ته واپس روغ راشي. خو د افغانستان ډیر نقصان وشي او د هغې ډیر طالبان شهیدان کړي. کله چې سلطان دا ویني نو هغه په ډیرو جذباتو کې راشي او وایي چې ارې پاکستانه او ګلحانه والله کو زه دې اوس پرېږدم، تر اوسه پورې خو موږ د سامانونو یو بل له نقصان ورکو، خو تا زما طالبان ووژنل، خو زه اوس تا ته د جنګ چل یم چې جنګ سړی څنګه کوي. نو سلطان دغه وایي او سلطان ډیر خفه وي ځکه چې د هغه ډیر طالبان وفات شي. نو بیا کله چې شپه شي نو د پاکستان فوجیان ټول په ټینټونو کې دننه ناست وي او ګلحان هم دننه په ټینټ کې ناست وي. نو بل سیټ ته سلطان هم په ټینټونو کې دننه ناست وي. نو سلطان جنرال موبین ته وایي
اره جنرال موبینا بس دا ټیم دی، دې ټیم ته ما انتظار کولو، کله چې هغې ودشي نو موږ به پې حملو کو د شپې، او موږ به چې خپل بدل بدی طریقه باندې واخلو. ته لاړ شه او کسان تیار کا. نو د دې نه بعد بیا جنرال موبین کسان تیار کړي، نو دی بیا توپا او سامانونه تیار کړي او پاکستان بارډر سیټ ته روان شي. لږ ساعت بعد دی د پاکستان بارډر ته دننه راشي او بمباري شروع کړي. دوی داسې تبیانې کوي چې ګلهان دغه ویني نو هغه هلیکاپټر ته ونیسي سره د خپل ملګري او د هغې بارډر نه وتښتي. خو افغانستان والا د پاکستان غونډ فوجیان هغه هلته غونډ شهیدان کړي. سلطان ډیر خوشحاله وي چې اوس خو ما بدله واغستله. اوس مې ایله په زړه په سکون شو، ما د خپلو شهیدانو بدله واغستله او ما چې څنګه غوښتله هم هغه شانتې وشوله. تاسو ته موږ تازه ترین خبرونه درکوو چې افغانستان په پاکستان باندې حمله د شپې وکړله چې د هغې د وجې په بارډر چې څومره پوځیان ول هغه ټول شهیدان شول. موږ ته خبر راغلی دی چې د پوځیانو مشر ګلهان بچ شوی دی او هغه په هلیکاپټر کې راتښتېدلی دی. د نورو تازو خبرونو سره زموږ سره اوسئ. زه ناست په کورسۍ یما او 2 ملکونه مې په یو بل کې په جنګ کړي دي. ښځې اسې زما کمال مني او که نه. سړیه زه څه پوه نه شوم دا تا څنګه په جنګ کړي دي؟ ښځې دا خو غټه قصه ده، که دا قصه ما تا ته وکړه نو ټولې شپه خو به داسې تېره شي. ای سړیه شپه خو ډېره اوږده ده، خیر دی دا کیسه ما ته وکړه. نو ها ښځې بیا واوره، دا یو 2 ملکونه دي چې د یو نوم پاکستان دی او د بل نوم افغانستان دی. په دې دواړو کې ښه پښتانه اوسیږي او یو بل باندې به په جنګ کړي دي. خو څنګه مې په جنګ کړي دي دا به تا ته پته هم نه وي. د دې دواړو ملکونو د یو بل سره ښه روغه وه او یو بل سره ښه مینه وه، او دا خو زمانه نشو برداشت کېدی ځکه چې زه امریکا یم او چې دا دواړه داسې روغ وي نو د دې اتحاد به ښه کېږي او دوی به بیا زموږ نه طاقتور کېږي. نو زه خو دا نه غواړم که نه. نو ما داسې چل وکړو چې ما یو د خپل پوج سړی تیار کړو چې هغه حجاز الوزوي شي. هغه ته ما دا وی چې ته به لاړ شي او په پاکستان باندې به یو 2 میزایلې پرېږدي، خو په جاز باندې به د افغانستان جنډه ولګوي. هغه هم هغه شانتې وکړله. پاکستان وی چېرته دا حمله موږ باندې افغانستان وکړه بلکې دا افغانستان نه ده کړې، نو دا ما کړې ده. نو پاکستان پسې هم بیا جاز والوزو او په هغې حمله وکړله. دغه شانتې بیا جنګ شروع شو او د دې تعلقات اوس دومره خراب شوي دي چې د یو بل سره تجارت هم نه کوي او ما ته به دې کې ډېر سکون میلاویږي. ښځې یې سړیه کم دماغ دې جنګولی دي او دا 2 قومونو نه دي کم عقلان رخ کړي دي. خو دا راته ووایه چې مخکې دې څه پلین دی؟ ښځې مخکې خو زما غټ پلین دی. دې دواړو سره به زه اوس مدد کومه، که هغه په وسله باندې یا که هغه مالي. دواړو ته به زه دا وایم چې بس زه د سره یمه، بس دواړه به په یو بل کې جنګومه او داسې به د دې قومونه هم په یو بل کې په جنګ شي. یو به یو ته ګلهان وایي او بل به بل ته کباړي او ماجر او بس دا قومونه زه به په دې طریقه باندې جنګومه. بس ته مخې ته ګوره ښځې چې څه کېږي. نو داسې اصل شیطان امریکا وي، دا غونډ چال د امریکې وي او دا دواړه ملکونه یې په جنګ کړي وي. خو د دې نه بعد څه وشي دا به راولو په بل حصه کې. تاسو ته خو ما په لومړني پارټ کې ویلي ول چې تاسو پوره کیسه وګورئ نو حل به پې پوه شئ. پاکستان او افغانستان رونه دي، خو داسې څوک دي چې موږ کې دننه فسادونه پیلاوي. را روان پارټ ډېر مزیدار دی، نو تاسو زموږ ټیک ټاک اکاونټ فالو کړئ، کمنټس وکړئ او دا ویډیو در سره ریپوسټ کړئ چې ډېر کسان یې وګوري. او که پوره ویډیو تاسو ګورئ نو په یوټیوب باندې سرچ کړئ بونیر کارټون، هغه در سره هم سبسکرایب کړئ.